د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیوادوالو دپاره د الکترونیکي تذکرو 88 څانګې او مرکزونه فعال کړي دي چې له دې جملې څخه 15 څانګې په کابل ښار او نور 53 په ولایتونو کې هیوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کوي. دغه راز د کابل ولایت په چهاراسیاب او سروبي ولسوالیو کې 22 څانګې د فعالېدو په حال کې دي چې له دې سره به د الکترونیکي تذکرو د مرکزونو ټول شمېر 80 ته ورسیږي. همدارنګه د کاغذي تذکرو د خدمتونو مراجع په ټول هیواد کې د ولسوالیو تر کچې فعالول او خدمتونه ترسره کوي. اداره مصممه ده چې د خپلو امکاناتو په درلودلو سره موږ د مرکزونو نه د ولایتونو د مرکزونو نه ولسوالیو ته او کلیو ته لرې پرتو سیمو ته چې هغه صوب العبور لارې دي او هغه مناطق د ولایت مرکزونو نه په ګڼټو سفر لرې پراته دي، موږ د دغه الکترونیکي تذکرو دغه مراکز په موبایل ټیمونه تیارو یا خو به هلته مستقل مرکزونه څانګې پرانیزو او یا به موقتا هلته د خلکو د ضرورت پوره کولو لپاره به هلته زموږ ټیمونه ځي او هلته به کار کوي.